Assalamu Alaikum. Once again, welcome to the class. I have to plus verb. زباید وکړم. ګوره د مجبورۍ یا د ضرورت د وجې چې تاسو لا یو کار کول پکار وي نو تاسو به داسې وایئ چې I have to plus verb. لږ شاندې سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې تاسو به I have to plus verb څنګه استعمالوئ او د څه دپاره به استعمالوئ. I have to switch schools. I have to switch schools. زباید سکول بدل کړم. زباید سکول بدل کړم ځکه زما والد صاحب یا زمونږه فیملی زمونږ خاندان چې دی هغه اوس دلته نه پاتې کیږي هغوی د دې نه اوس بل ځای ته کډه وړي نو د دې د وجې نه ماله سکول بدلول فکار دی یعنی د مجبورۍ یا د ضرورت د وجې چې تاسو له یو کار کول پکار وي نو تاسو به هم دا فارمولا هم دا سټرکچر استعمالوئ. I have to switch schools. زباید سکول بدل کړم. I have to switch schools. زباید سکول بدل کړم ځکه زما فیملی زما خاندان چې دی هغوی د دې نه کډه وړي نو اوس خو ماله سکول پرېښودل یا سکول بدلول چې دا پکار دی. I have to live. I have to live. زباید لاړ شم. I have to live. زباید لاړ شم ځکه ډیر زیات ناوخته دی او زما فیملی به ماته انتظار کوي زما والد صاحب زما مور پلار به ماته انتظار کوي نو ماله تلل پکار دی یعنی زما مجبوری ده یا زما ضرورت دی چې زه اوس کور ته لاړ شم. I have to live. زباید لاړ شم. I have to live. زباید لاړ شم. I have to express my love for her. I have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم. I have to express my love for her. I have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم ځکه زما زړه چې دی هغه ډېر زیات ډک شوی دی نو زه نشم کولی چې نور برداشت وکړم نو زه به د خپلې مینې اظهار چې دی هغې ته وکړم. I have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم. اوس په دې ځای کې هم مجبوري ده مونږ د زړه نه مجبوره یو نو مونږه دا سټرکچر دا فارمولا استعمالو. رایټ. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. زه باید اسپتال ته لاړ شم. I have to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ شم ځکه زه زیات ناجوړه یم زه زیات ناروغه یم د دې د وجې نه ماته ضرورت دی چې زه هسپتال ته لاړ شم او د خپل علاج وکم د ډاکټر ته ځان وښیم معاینه وکم ماته ضرورت دی یا زما مجبوری ده ځکه ما ډیر زیات میډیسن استعمال کړل ډیرې زیاتې دوايانې مې استعمال کړل خو زه ښه نه شومه نو اوس ماله ډاکټر له تله پکار دی یا هاسپټل ته تله پکار دی چې زه خپل علاج وکم. رایټ. اوس لږ شانتي دې سنټنسز ته او دې سټرکچر ته وګورئ چې تاسو به د I have to plus verb استعمال څنګه کوئ. ګوره د I have to plus verb معنی ده زه باید وکړم زه به څه وکړم. اوس به دا تاسو وایئ چې زه به څه وکړم لکه فار ایگزامپل دې سنټنسز ته وګوره اول دې تعریف ته وګورئ د مجبورۍ یا د ضرورت د وجې چې تاسو له یو کار کول پکار وي نو تاسو به داسې وایئ یعنی په کم کارونو کې چې ستاسو مجبوري وي یا ضرورت وي چې د هغې نه تاسو انکار نشئ کولی هغه به تاسو خامخا کوئ نو تاسو به دا سټرکچر استعمالوئ دا سنټنسز به استعمالوئ هم دا I have to plus verb والا فارموله به استعمالوئ. رایټ. لږ شان دا سنټنسز اوس ما سره ریپیټ کړئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره نور هم کینی. I have to switch schools. I have to switch schools. زه باید سکول بدل کړم. I have to switch schools. زه باید سکول یا زه باید ښوونځی بدل کړم. I have to switch schools. زه باید سکول بدل کړم. I have to switch school.
I have to live. I have to live. زباید لاړ شم. I have to live. زباید لاړ شم ځکه زما مجبوری ده. زما فیملی ماته انتظار کوي په کور کې، نو زباید لاړ شم. ډیر زیات ناوخته کیږي، ماله اوس تلل پکار دي. زما مجبوری ده، زما ضرورت دی چې زه ځان هلته کې ورسوم. Right? I have to express my love for her. I have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم. I have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم. I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ شم. I have to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ شم. اوس زما مجبوری هم ده او زما ضرورت هم ده. مجبوری می څنګه ده؟ ګوره زه بیمار یم، زه ناروغ یم، نو ماله تلل پکار دي. دا زما مجبوری ده چې زه لاړ شم خپل علاج وکم، او ضرورت می هم ده چې ښه شمه، نو کار به وکمه. اوس به تاسو په دې سټرکچر، په دې فارموله باندې سنټنسز جوړوئ. سنټنسز به تاسو څنګه جوړوئ؟ ګوره سنټنسز به داسې تاسو جوړوئ چې د مجبورۍ یا د ضرورت د وجې له چې تاسو له یو کار کول پکار وي، نو هغه سنټنسز به جوړ کړئ. ګوره دا I have to والا فارموله وایي، صرف ورب به ولګوئ. لکه سویچ چې دی دا ورب دی، لیو چې دی دا ورب دی، ایکسپریس هم ورب دی، هاسپیټل دا هم یو ورب دی. نو داسې به تاسو ورب ولګوئ، ستاسو سنټنسز به تیار شي. رایټ؟ اوس به تاسو د دې سټرکچر د دې فارمولې نیګیټیو سنټنسز څنګه جوړوئ، یعنی منفي جملې به تاسو څنګه جوړوئ. تاسو به د ضرورت د وجې نه یا د مجبورۍ د وجې نه تاسو له کار کول پکار ول، د هغې دپاره تاسو فارموله چې دا هغه زده کړه. اوس چې تاسو له د ضرورت یا د مجبورۍ د وجې نه کار کول نه وي پکار، نو هغه به تاسو څنګه هغه خبره کوئ؟ ګوره هغه به تاسو هم هغه شانتي کوئ، خو صرف I have to به مونږ وي پلس ورب به وي. اوس به مونږ د I او د have په منځ کې د don't اضافه وکړو، یعنی د do not اضافه وکړو. نو دا به زمونږ هغه نیګیټیو سنټنسز تیاری کړي، منفي جملې تیاری کړي. د دې تعریف به داسې وي چې د مجبورۍ یا د ضرورت د وجې نه چې مونږ لا یو کار نه وي پکار، نو هغه به مونږ داسې وایو چې I don't have to plus verb. ګوره د آی په ځای باندې تاسو سبجیکټ هم لګول شئ. آی چې دا یو سبجیکټ دی. سبجیکټ کې څه راځي؟ سبجیکټ هی، شي، ایٹ، ډاکټر، فادر، عاصم اینڈ قاسم، یا فضلی احد اینڈ فرهاد، دا هم راځي. دی، وی، یو، هر څه چې تاسو لګولی شئ. رایټ؟ اوس ګوره لږ شانتي دې سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو په ذهن کې دا هم کینی چې تاسو به نیګیټیو سنټنسز د دې څنګه جوړوئ، یعنی منفي جملې به تاسو څنګه جوړوئ. I don't have to switch skills. I don't have to switch skills. زه باید سکول بدل نه کړم. I don't have to switch skills. زه باید سکول بدل نه کړم ځکه زه په دې سکول کې ښه یمه، زه په دې سکول کې خوشحاله یم، زه په دې سکول کې چې دی ډېر څه زده کومه، نو زما چې دی هیڅ ضرورت نشته دی چې زه سکول بدل کړم، یعنی هیڅ مجبوري مې نشته دی چې سکول بدل کړم. رایټ؟ I don't have to live. I don't have to live. زه باید لاړ نشم. I don't have to live. زه باید لاړ نشم ځکه زه دلته کې خوشحاله یم، زما مجبوري یا زما ضرورت نشته دی چې زه لاړ شمه. هغو دي هغو زما ویټ نه کوي، زه باید ښه په قلاره یا زه باید ښه لیټ لاړ شم، زه باید لاړ نشم واس. رایټ؟ I don't have to express my love for her. I don't have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار ونه کړم. I don't have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار ونه کړم. که په ما باندې هر څومره تکلیف وي، که ماته هر څومره درد وي، زما زړه ته که هر څومره تکلیف وي، خو زه به د خپلې مینې اظهار چې دی هغه ونه کړم.
تاسو ته ما ووی کنه اوس چې تاسو کومه خبره کوئ چې د مجبورۍ یا د ضرورت د وجې نه تاسو لا یو کار کول نه وي پکار نو هغه به تاسو په دې فارموله وایئ. I don't have to go to the hospital. I don't have to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ نشم. I don't have to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ نشم. اوس په دې سټرکچر په دې فارموله ځان پوه کړئ چې موږ به منفي جملې نیګیټیو سنټنسز د دې سټرکچر څنګه جوړو. ګوره سبجیکټ بشي پلس ډو یا ډز پلس ناٹ پلس هاف ټو پلس ورب. اوس تاسو ته ما په کلاس 7 اینڈ کلاس 8 کې ویلي دي چې تاسو به ډو کوم ځای استعمالوئ او ډز به تاسو کوم ځای استعمالوئ. نو که تاسو دا کلاس نه وي کتلی کلاس 7 او کلاس 8 نو هغه وګورئ چې تاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې تاسو به ډو په کم حالات کې په کم ځای کې استعمالوئ او ډز به تاسو په کم حالات کې او په کم ځای کې استعمالوئ. رائټ لک شانتی دا سنټنسز ما سره دوباره ریپیټ کړئ چې تاسو په ذهن کې دا سنټنسز دا سټرکچر چې دا په ښه طریقه کینی. ګوره سبجیکټ زمونږ سره څه دی؟ آی دی. اوس مونږه ډو استعمال کړی دی بیا یو پلس ناٹ استعمال کړی دی نو دی جوړ کړی دی آی ډونټ آی ډونټ آی ډو ناٹ یا آی ډونټ. بیا مونږ پسې پلس هاف ټو راویستی دی. هاف ټو تاسو ته په سنټنس کې ښکاري هاف ټو مونږ راویستی دی بیا یو پلس ورب راویستی دی. ورب زمونږ سره دی سویچ. رائټ نو دا شو زمونږ سنټنسز ریډي. ګوره I don't have to switch schools. I don't have to switch schools. زه باید سکول بدل نکړم. I don't have to switch schools. زه باید سکول بدل نکړم ځکه د مجبورۍ یا د ضرورت د وجې نه چې مال یو کار کول نه وي پکار نو زه به وایم چې I don't have to. Right? I don't have to switch schools. زه باید سکول بدل نکړم. I don't have to live. I don't have to live. زه باید لاړ نشم ځکه زما ضرورت نشته دی زه مجبوره نه یم چې زه لاړ شم. Right? I don't have to live. I don't have to live. زه باید لاړ نشم. I don't have to live. زه باید لاړ نشم. I don't have to express my love for her. I don't have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار ونه کړم. I don't have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار ونه کړم. I don't have to express my love for her. زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار ونه کړم. I don't have to go to the hospital. I don't have to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ نشم. I don't have to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ نشم. I don't have to go to the hospital. زه باید هسپتال ته لاړ نشم. So right? اوس به تاسو سوالیه جملې څنګه جوړوئ؟ که تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې د مجبورۍ یا د ضرورت د وجې نه به مال دا کار کول پکار دی او که نه یعنی د چا نه پوښتنه کوئ یعنی تاسو د پیرنټس نه تپوس کوئ د مور پلار نه پوښتنه کوئ یا د فرینډز نه تپوس کوئ د ملګرو یا دوستانو نه تپوس کوئ نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ د ځان په باره کې که تاسو د چا نه پوښتنه کوئ نو هغه به تاسو داسې کوئ چې ډو یا ډز به ولګوئ پلس سبجیکټ بشي پلس هاف ټو پلس ورب. تاسو ته ما ویلي ول چې ډو او ډز به تاسو څنګه لګوئ. که تاسو په دې طریقه نه پوهیږئ چې ډو او ډز به موږ په کم حالات کې لګو او په کم ځای کې به یې لګو نو تاسو کلاس 7 او کلاس 8 وګورئ ځکه په هغې کې ما دا خبره کړې ده چې تاسو به ډو او ډز په کم حالات کې استعمالوئ او په کم ځای کې به استعمالوئ. بیا سبجیکټ دی. په سبجیکټ کې تاسو آی هم لګولی شئ. آی د ځان دپاره، یو د بل دپاره، هی شي ایټ د وی دا ټول سبجیکټ چې تاسو لګولی شئ. بیا به شي پلس هاف ټو پلس ورب زړه فارموله.
نو دا بس تاسو هغه سوالیات جملې تیاری کړي. که تاسو د چانه د ځان په باره کې پوښتنه کوئ چې د ضرورت یا د مجبورۍ د وجنه مال دا کار کول پکار دي او کنه، نو هغه به تاسو داسې کوئ. رایټ لږ دې سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره هم کینی. Do I have to switch schools? Do I have to switch school? آیا زه باید سکول بدل کړم؟ Do I have to switch schools? آیا زه باید سکول بدل کړم؟ که تاسو د چانه پوښتنه کوئ چې آیا مال دا سکول بدلول پکار دي کنه یا آیا زه باید سکول بدل کړم، نو تاسو به بالکل دغه شانتي کوئ. Do I have to switch schools? آیا زه باید سکول بدل کړم؟ Do I have to live? Do I have to live? آیا زه باید لاړ شم؟ تاسو په یو محفل کې ناست یئ او تاسو د هغو نه پوښتنه کوئ چې آیا زه باید لاړ شم که نه؟ ما ستاسو سره ډېر وخت تیر کړلو، ما ستاسو سره ډېر ټایم تیر کړلو، نو آیا زه باید اوس لاړ شم که نه؟ نو تاسو به د هغوی نه داسې پوښتنه کوئ د ځان په باره کې چې Do I have to live? Do I have to live? آیا زه باید لاړ شم؟ Do I have to live? آیا زه باید لاړ شم؟ Do I have to express my love for her? Do I have to express my love for her? آیا زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم؟ آیا زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم؟ Do I have to express my love for her? آیا زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم؟ که تاسو د چانه پوښتنه کوئ که نه چې د ضرورت یا د مجبورۍ د وجې نه ماله دا کار کول پکار دي، نو تاسو به دغه شانتي کوئ. رایټ Do I have to go to the hospital? Do I have to go to the hospital? آیا زه باید هسپتال ته لاړ شم؟ Do I have to go to the hospital? آیا زه باید هسپتال ته لاړ شم؟ تاسو ډیر زیات بیمار وای تاسو یا ډیر زیات ناروغ یې، نو تاسو د خپل پیرنټس نه تپوس کوئ، د خپل مور پلار نه تپوس کوئ چې آیا زه باید لاړ شم، دا ستاسو مجبوري ده که نه، دا ستاسو ضرورت دی، تاسو ناروغ یې، نو تاسو د هغو نه تپوس کوئ د ځان په باره کې چې آیا زه باید هسپتال ته لاړ شم، نو تاسو به داسې وایئ Do I have to go to the hospital? آیا زه باید هسپتال ته لاړ شم؟ اوس یو ځل بیا په دې سټرکچر په دې فارموله باندې ځان پوهه کوئ چې تاسو به سوالیه جملې څنګه جوړوئ. ګوره do does دا به ولګوئ do یا does. اوس do او does به تاسو په کم حالات کې استعمالوئ، د دې دپاره به تاسو لازمي کلاس 7 او کلاس 8 ګورئ. بیا سبجیکټ، په سبجیکټ کې څه څه راځي په هغې کې هم تاسو ته ما ووایي چې I, we, you, they, he, she, it, doctor, فضل احد and فرحات دا تاسو لګولی شئ. بیا به هغه زړه فارمولې پلس have to پلس verb، نو د دې نه به تاسو له سوالیه جملې تیارې شي. اوس لږ شانتې دا سنټنسز یو ځل بیا زما سره ریپیټ کړئ چې ستاسو په ذهن کې دا بالکل کینی. Do I have to switch schools? Do I have to switch schools? آیا زه باید سکول بدل کړم؟ Do I have to switch schools? آیا زه باید سکول بدل کړم؟ Do I have to switch schools? Do I have to live? Do I have to live? آیا زه باید لاړ شم؟ Do I have to live? Do I have to live? آیا زه باید لاړ شم؟ Do I have to live? آیا زه باید لاړ شم؟ Do I have to express my love for her? Do I have to express my love for her? آیا زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم؟ Do I have to express my love for her? آیا زه باید د هغې دپاره د خپلې مینې اظهار وکړم؟ Do I have to express my love for her? Do I have to go to the hospital? Do I have to go to the hospital? آیا زه باید هسپتال ته لاړ شم؟ Do I have to go to the hospital? آیا زه باید هسپتال ته لاړ شم؟ Do I have to go to the hospital? Do I have to go to the hospital? So right. اوس به په دې سټرکچر کې تاسو have to د کمزې سره لګوئ او په کم حالات کې به یې لګوئ.
او has to به تاسو د کم سبجیکټ دپاره لګوئ او په کم حالات کې به یې لګوئ. نو ګوره په دې فارموله باندې هم ځان پوهه کوئ. که فرض که تاسو دا پریکټس کوئ، تاسو دا یادوئ، نو ستاسو هغه انګلیش به بالکل کریکټ وي، بیا بالکل ګرامیټیکلی به رایټ وي. ګوره د هی الګ دپاره، د شي د جینۍ دپاره، د اټ بیجانسیس یا فرهاد د یو کس نوم، ډاکټر د ډاکټر یا فادر د فلار، د دې دپاره به تاسو has to استعمالوئ. مطلب تاسو به وایئ چې he has to, she has to, it has to, فرهاد has to, doctor has to, father has to. دا ټول به تاسو د has to د سره استعمالوئ. یعنی که ستاسو سبجیکټ داسې وي چې he, she, it, فرهاد، ډاکټر، فادر وي، نو تاسو به سمپلی د has to استعمال کوئ، د have to نه. اوس به تاسو د have to استعمال په کم ځای کې کوئ او د کم سبجیکټ سره به کوئ. ګوره د I, you, they, we، فرهاد اینڈ وقاص ډبل نیمز چې راشي په یو ځای چې دوه نومونه راشي، فرهاد او وقار. فرهاد اینڈ وقار، برډز، شیف، د دې دپاره به تاسو د have to استعمال کوئ. د څه دپاره به تاسو د have to استعمال کوئ؟ د ځان دپاره، د بل چا دپاره، د ډیرو خلکو دپاره، او د وی زمونږ دپاره، او فرهاد اینڈ وقاص د دوو نومونو دپاره لکه فرهاد اینڈ وقاص، فرهاد او وقاص، برډز، شیف، د دې ټولو دپاره به تاسو د have to استعمال کوئ. او د has to به تاسو څنګه استعمال کوئ؟ یو ځل پې بیا ځان پوهه کوئ. ګوره د has to استعمال به تاسو په سنګولر سبجیکټ کې کوئ. سنګولر سبجیکټ زموږ سره کم دی. he دپاره به تاسو وایئ چې he has to go to the hospital. هغه باید هاسپیټل ته لاړ شي. he has to, she has to. د جینۍ دپاره she has to, it has to, فرهاد has to, doctor has to, father has to. د دې فاسنی سبجیکټ دپاره به تاسو د has to استعمال کوئ. او د have to استعمال به تاسو څنګه کوئ؟ د have to استعمال به تاسو داسې کوئ چې I د ځان دپاره، I has to، you ستاسو دپاره، they د هغوی دپاره، we مونږه، فرهاد اینڈ وقار یا فرهاد اینڈ وقاص، فرهاد او وقاص دپاره، برډز یا شیف د دې دپاره به تاسو د have to استعمال کوئ. یعنی د پلورل سبجیکټ دپاره به تاسو د have to استعمال کوئ او د سنګولر سبجیکټ دپاره به تاسو د have to استعمال، د سنګولر سبجیکټ دپاره به تاسو د has to استعمال کوئ. سوري دا زموږ نننی کلاس. که ستاسو دا کلاس خوښ شوی وي نو ماته لږ شانتې ښکلی کمنټ وکئ زما د حفظ الافزایۍ دپاره. Thanks for watching the video.